دلته د مسلم ځان سره یاد کړئ زمونږ په دې پښتنو کې او تقریبا دا مسله ارزي کې وي چې حج نه څوک راشي د عمرې نه څوک راشي نو اوبه ورسره اکثره لږې وي او میلمانه ډېر راځي نو هغه اوبه خلکو ته نه پوره کېږي نو دی پکې د کور والا داسې کوي چې لږې د زمزم اوبه کړي او لږې ورسره نورې اوبه کړي نو اول دا ورسره داسې کول جایز دي یا نه دي جایز یاري سره دا اوبه ضایع کېږي خو نه نو محققین علماو دا مسله لیکلې ده او د دې اثبات د یو حدیث نه کړی دی څه مسلمانان نوي مسلمانانو راغلي د ډېرې لرې علاقې نه چې بیا واپس تل نبي پاک علیه الصلاة والسلام سره مختلفې خبرې وکړي یو د اوبو مطالبه یې ترېنه وکړه چې څه اوبه راکړه نبی پاک علیه الصلاة والسلام اوبه ورکړې بیا هغوی وفرمایله چې زمونږ ځای خو ډېر لرې دی او ګرمي ده د اوبو وچېږي مونږ دې سره څه وکړو نبي پاک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دې لوښي کې اوبه کمیږي نورې پکې اچوئ دې کې به نور هم برکت راځي نو پکار ده چې یو کولري یا هر څه چې کومې اوبه دې زمزم راوړي هغه په هغې کې واچوه بقایي ډکه د عام اوبو نه الله تعالی پکې هغه برکت واچوي او الله تعالی پکې هغه فایده در نصیب کړي کومه فایده چې په هغې کې وه هغه برکتي اوبه دي ان شاء الله په دې کې به برکت راځي